أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة رکوع نمبر 19 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 153 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې د انسان دوا حالت ذکر کوي. انسان څه په دنیا کې ژوند تیروي، دوا حالتونه په دې باندې خامخا رسي. یو چین، سکون، راحت، اطمینان ده او بل تکلیف او پریشانی ده. انسان باندې څه کله د الله طرف نه تکلیفونه راشي، پریشانی راشي، مصیبتونه راشي، نو په دې وخت کې دا انسان الله رب العزت طرف ته متوجه کول پکار دي. د انسان ته پکار ده چې دا د الله رب العزت طرف ته متوجه شي، ځکه دا تکلیف، دا مشقت، دا مصیبت د الله طرف نه پرغله ده. او دویم حالت په انسان باندې کله کله خوشحالي رسي، آرام او راحت پرسي. اوس په دې حالاتو کې هم الله رب العزت طرف ته متوجه کول پکار دي، ځکه چې دا خوشحالي په انسان باندې راغلې ده، دا الله پر وستلې ده. انسان په هر حالت کې امتحان کې ده. خوشحالي در باندې راغله، دا امتحان ده. غم در باندې راغله، دا امتحان ده. خوشحالي دا امتحان ده چې د الله شکر ادا کوي کنه ادا کوي، او غم کې پریشانوي کې دا امتحان ده چې صبر کوي او کنه کوي. نو په دې آیت کې الله رب العزت دا خبره کوي چې مسلمانه ته څه کله مدد غواړي، مدد په دوو شیونو باندې وغواړه. الله رب العزت نه څه کله مدد غواړي، نو یو په صبر باندې مدد وغواړه او بل په لمانځه باندې مدد وغواړه. صبر ګوره دوه قسمونه دي. یو انسان ګناهونه پرېږدي، لذتونه ولا خوندونه من چاهي زندگی پرېږدي، عارضی فائدې دا پرېږدوي. ګناه نه توبه وباسله، ګناه باندې صبر وکړو. یو دا. دویم څه دی الله سوره حکمونه دي، که المنز ده، که زکات ده، که حج ده، که روژه ده، دی باندې دې پوره کولو کې چې ماته کوم تکلیفونه راسي، کوم مشقتونه راسي، په هغه باندې به صبر کوم. یو ګوره ګناه نه توبه، ګناه پرېږدوه، ګناه کولو باندې، ګناه نه کولو باندې صبر وکړه. یاره زه ګناه نه کوم، الله خفه کېږي، دا صبر. یو دی الله سوره حکمونه دي، هغه پوره کولو کې تو باندې کوم تکلیفونه راشي، هغه باندې صبر کول. نو په دې صبر باندې الله رب العزت انسان سره بیا مدد او نصرت کوي. او دویم المنز، چوڅ المنز خپل کړه ده. الله رب العزت هغه خلکو ته دنیا او آخرت کې نیکی بدلی ورکړي دي. یعنی هاذا المنز او صبر، دا دوا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مضبوط صفاتونه وخه. نبی علیه الصلاۃ والسلام به المنز او صبر، شکر، صبر. دا المنز دا دی الله رب العزت اهم حکم ده. الله رب العزت طرف ته هر حالت کې متوسي المنز باندې الله رب العزت باندې خپل مسلې حل کو. المنز سره مو څوره مسلې دي، الله رب العزت په مو هر یو مسله په المنز باندې حل کوي. یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خوندانو، استعینوا امداد وغواړئ، بالصبر په صبر سره، والصلاة په المنز سره. ان الله بشک الله تعالی مع الصابرین، دوستا ملګری ده د صابرو خلکو. صبر کول تکلیفونو باندې الله رب العزت به د صابرو خلکو ملګرتیا کوي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. په دې آیت کې الله رب العزت یو بل خبره کوي
څومره مجاهدین دي چې د الله په لارې کې څوک شهید شي شهید ته به تاسې مړي نه یې الله ګوره فی سبیل الله د الله لار رغلی ده ملا علی قاری رحمه الله په مرقات کې لیکلی دي حافظ ابن حجر العسقلانی رحمه الله په فتح الباری کې لیکلی دي چې کله فی سبیل الله ذکر شي فی سبیل الله نه به ایوال یار نوی مراده فی سبیل الله نه به مراد د دین ټول لارې مراد ځکه د دین څومره شعبې دي دا د نبی علیه صلوات والسلام جسد مبارک نه راوتلي شعبې دي که جهاد فی سبیل الله ده که تبلیغ ده که سیاست ده که تصوف ده که درس و تدریس ده دا ټول پیغمبر کړي دي نه لہذا دی الله په لارې کې چوته مرګ روغلو شهید ده شهید ته به ته مړی نه نشي اله بلکې دا ژمدي دي خلای چې انسان ته ته پاته نه لګي ولا تقولوا تو سمای لمن دی اخشو بارکی یقتلوا ساویل شي فی سبیل الله دی الله په لارې کې اموات صدا مړ دي یعنی څه قتل کړل شي شهید کړل شي تو سه به د سمای صدا مړ شولو بلکې احیاء دا جمدی دي خو ولکن لا تشعرون تو سه په دې باندې نه پیږي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات دی ایت کې الله رب العزت ډیر عجیب خبره کوي انسان بیا خپل ځون طرف ته متوجي کوي چې انسان زب کله کله ایتو امتحان خلم امتحان په څو شیونو باندې خلم کله به تو باندې ډور رسی خوف په در باندې رسی دا ډور به تو په امتحان کې چي کله به تو باندې الوګ رسی یا الوګ دی واجنه به امتحان کې وي کله به تو سره مول کم وي کله به تو نفس بیمار وي کله به لور داسې تکلیفونه تو باندې رسی خو الله رب العزت طرف ته متوجه کول الله رب العزت طرف باندې یا الله رب العزت باندې دنیا هر یو مسله حل کول دیتا صبر یې نه الله رب العزت انسان نه خو امتحان خلی ولا نبلونکم مبخوم خو امتحان خلو توسي باندې بشیء بلکشي سره من الخوف د دورنا والجوع د الوجنا ونقص من الاموال او کمول دی مولنا مول بکامي والانفس او تو نفس باندې به امتحان چو والثمرات او په کمول دی میوه باندې وبشر الصابرین خوش خبری دا صابرینو خلقو دی پارا صبر کوونو خلقو دی پارا کوم خلق صبر کوي هغه ته الله رب العزت خوش خبری بیانوي الذين اذا اصابتهم مصيبه الذين صبرنوک هغه خلق دي اذا اصابتهم کله چې ورسیږي دوی ته مصیبه څه تکلیف قالوا دوی ان یقینا مو لله الله دی پاریو و ان او یقینا مو الیه دی الله طرف ته راجعون واپس کیدون کیو ټول دنیا چې دنیا ته رغلی ده ټول انسانون چې دنیا ته رغلی دي دا خیوانه واورز رغلی دي خیوانه واورز په دنیا نسیا الله رب العزت طرف ته هر انسان چې اولئک او دا هغه خلق دي علیهم په دوی باندې صلوات برکتونه دي من ربهم رب دي دوینا لطرف دي رب دي دوینا ورحمت او رحمت و اولئک هم دا خلق هم المهتدون دا پسید لیاری دي ان الصفا والمروه من شعائر الله اوس الله رب العزت د صفا او د مروه ذکر کوي ګوره صفا او مروه ادي په منځ کې سعی کول دي منډه کول دي دا د حج یو رکن ده دا سعی بین الصفا والمروه دا واجب ده چونه چې دا پوت شو ګوره به بدم ور کوي نه الله رب العزت په دځ کې د حج ذکر کوي ان الصفا بشکا دا غونډه د صفا والمروه او غونډه د مروه من شعائر الله دا نشانی دی دین دی الله ندی
دا د دین نښکې دي، دا د دین نشانې دي. فمن بس هر هغه څوک حج البیت څه حج وکړي د بیت الله او اعتمر یا عمره وکړي فلا جناح علیه نشته په هغه باندې څه ګناه ان یطوف بهما څه دا د دغو دواړو طواف وکړي دوی باندې هېڅ ګناه نشته ده. ومن او هر هغه څوک تطوع څه زیات کی خیرا نیکي یعنی زیاته کی نیکي فإن الله بس بشک الله تعالی شاکر قدردون ده علیم او پوی ده. ان الذين بشک هغه خلق یکتمون څه پټوي ما هغه څه انزلنا څه منزل کړه ده من البینات ظاهري احکامنا والهدى او هدایت خبرونه من بعد ما ورست د اغنا بیناه چې مونږ بیان کو للناس خلق د پاره فی الكتاب په کتاب کې اولئکم دغه خلق یلعنهم الله په دوی باندې لعنت وی الله ويلعنهم اللاعنون او دوی باندې لعنت ستوي لعنت کوون کې. ګورا چې کومه یوه خبره مو ته پاتې وي هغه زه پټوم دا ډېر غټ جرم ده. قرآن مو ته پاته ده مو نه چو د مسلې پوښتنه وکړه مو ته حق خبرې پاتې خو مو حق پټ کو مو خبره ظاهره نه که الله هغه خود لعنت پیوي چې کوم خلک لعنت ستوي هغه دوی باندې لعنت یي. ځکه حدیث کې راځي من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار. چونه یوې خبرې پوښتنه وشوه او هغه سره علم وي هغه دا خبره پټه که قیامت په ورځې به د اور لګام یې د خولې ته ور واچولی شي. کله حق مو ته پاته وي بیا حق زه بیان کوم. الا الذین مگر هغه خلک تابو چې توبه وباسي واصلحوا اصلاح وکړي وبینوا او بیان کړي فاولئک دغه خلک اتوبو علیهم زه توبه قبلو د دوی وانا التواب الرحیم او زه ډېر توبې قبلونکی او رحم کوونکی. اول به دا خبره پټونه که مو حق پټ کو هغه باندې توبه استغفار وکړه خپل ځان اصلاح وکړه حق بیان شروع کړه حق خبره وکړه الله یې چې توبه دې وباسله بیا زه ډېر توبې قبلونکی یم بیا زه توبه قبلوم. ان الذین بشک هغه کسان کفرو څه کفرون دي وماتو و دوی مړه کیږي وهم په داسې حال کې کفارون چې دوی کافرون دي. ګوره څوک چې کافرون دي که هغو ایمان راوړو کلمه یې ویله ټول کفر ختم شو. الاسلام یهدم من قال قبله څوک چې کلمه ویله مخکې ټول ګناهونه د هغه ختم شو کفر یې ختم شو. خو څوک د کفر په حالت کې دنیا نه لوړو اولئک دوی داغه خلق دي علیهم په دوی باندې لعنت الله لعنت دی الله دا والملائکه او د فرشتو دا والناس او د خلقو ته اجمعین دي ټولو. دینه معلومه شوله څه ختمه چې په کفر باندې وشوه دا ګوره الله په لعنت ستي ملائکه په لعنت ستي انسانون ټول په دې باندې لعنت ستوي. خالدین همیشه بوي فيها په دې لعنت کې لا يخفف نبشي سپکولا نبشي کمولا عنهم دوینا العذاب عذاب مقرر ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکولی شي. ځکه دې دنیا کې الله رب العزت مقادر کړي ده د کفر تیارونه روزه ارتداد نه روزه اسلام رڼا کې بالشه اسلام رڼا ته روشه ورنه بیا هغې دنیا کې مهلت نشته. و الهکم حقدار د بندګۍ د توسې الهن حقدار د بندګۍ واحد تنها الله ذات ته و الهکم حقدار د بندګۍ د توسې الهن حقدار د بندګۍ واحد یو ذات ته لا اله نشته معبود لا اله نشته مقصود لا اله نشته موجود الا سوا دی الله نه هو داسې الله الرحمن چې مهربانه ده
الرحیم رحم کوونې والا ده. موږ عبادت کوو الله ته به کوو، موږ سوال کوو الله نه به کوو، موږ سجدې لګوو الله ته به کوو. لفظي ترجمه: یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو، استعینوا امداد وغوړئ بالصبر په صبر سره، والصلاة په لمانځه سره، ان الله بشکا الله تعالی مع الصابرین دوستا د صابرینو. ولا تقولوا تسمعي لمن د اغه چا بارک کی یقتلوا ویل شي یا قتل کړل شي فی سبیل الله دی الله په لار کې اموات چې دی مړ دي، بل احیاء بلکې دوی ژوند دي ولکن لا تشعرون توصیف دی باندې نه پوهیږي. ولنبلونکم خامخوب مهمتون وخلو په توصیف باندې بشیء پلکشی سرا من الخوف دی ډورنا، والجوع دی الوگنا، ونقص من الاموال او کمول دی مولنا، والانفس دی نفسونو بندی، والثمرات په کمول دی میوو. وبشر الصابرین خوشخبری دی وی دی صابرینو خلقو دی پارا. الذين صبرنوک اغا خالق تی اذا اصابتهم چکل ورسیگی دویتا مصیبتن چه تکلیف قالو دوی انا یقننمو لله الله دی پاریو و انا یقننمو الیه الله طرف تراجعون رجوع کون کیو. اولئک دغا خالق علیهم پدوی بندی صلوات برکتون دی من ربهم لطرف دی رب دی توینا ورحمت و رحمت و اولئک دغا خالق هم المهتدون پسی خلیار بندی دی. ان الصفا بشکا غنده دی صفا والمروه غنده دی مروه من شعائر الله دا نشانی دی دین دی الله ندی. فمن بس هر هغسوک حج البيت حج وكي بيت الله او اعتمر او عمره وكي فلا جناح عليه نشتو بدوی بندی گنا ان يطوفات دي طواف وكي بهما دوار بندی. ومن او هر هغه څوک تطوع زیات کی خیرا نکی فان الله بشکا الله تعالی شاکر قدر دون دا علیم خپویدا. ان الذين بشکا هغه کسون یکتمون چپټوي ما هغه انزلنا چمون نازل کړی دي من البينات ظاهري احکامنا والهدى او د هدایت خبرنا من بعد ورستدي ما هغه سنا بیناه چمون بیان کړی دي للناس د خلق د پارا فی الكتاب په کتاب کې. اولئک دغه خلق یلعنهم الله لعنت وی پدوی بندی الله پاک ویلعنهم لعنت وی پدوی بندی اللاعن لعنت وین کی خالق. الا الذين مگر هغه کسانو بندی لعنت نشته دا تابو توبه وبسی واصلحوا اصلاح وکي وبينوا بیان کی. فاولئک دغه خالق اتوب علیهم الله یجزي توبه قبله وانا التواب الرحيم او زدير توبي قبل انكي او رحم كونكي. ان الذين بشكا هغا كسون كفروا كفر كردا وما تودو مړکیږي وهم كفار پدس حال کې چدوي کافرون وی. اولئک دغه خالق علیهم پدوی بندي لعنت الله لعنت دی الله دا والملائکه د فرشتو دا والناس اجمعين د ټولو خلقو دا خالدین همیشه بوی فیها پدی لعنت کی لا یخففو نبشکم ولا عنهم دی دوینا العذاب عذاب مقرر ولا هم ينظرون او نبدویتا مهلت ورکولشی. و الهکم حقدار دی بندگی دی توسی اله حقدار دی بندگی واحد یو ذات تا لا اله نشتا معبود الا سوا دی اللہ نا ہوا داسی معبود دا اغا داسی اللہ دا الرحمن مهربان دا الرحیم برحم کوانی ولدا.